دا د ننګرهار ولایت اړوند بټي کوټ ولسوالۍ سیمه کې د کانال د دوهم فارم سیمه ده چې په 1452 کال کې د مالدارۍ یو فارم په فعالیت پیل کړی و. مسؤلین وایي چې دغه فارم د جګړو له امله ویجاړ او له منځه تللی و چې تازه د بیا آبادۍ په موخه یو قراردادي شرکت ته په قرارداد ورکړ. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې دغه فارم به د تیر په څیر بیرته فعال او د لبنیاتو په برخه کې به د هیوادوالو اړتیا تر ډیره پوره کړي. دا نقشه بیا داود خان وویله، داود خان رئیس جمهور سعودي اماراتو دا نقشه هغه وویله، بیا دا مالداري شروع شوه. مالداري جوړ شو، دا تادونه دا مالداري هر څه جوړ شو، ورکشاپ جوړېدو، مالداري شفاخانه وابسته دا ساکۍ ځایونه وو خلاف وخوړه. په امارت لاچپور باندې مشهور و، بیا هغې وخت کې چې شو هغه بیا په امارت جمهوریت باندې دغه که ونومو او د هغه نه وروسته بیا دغه ترتیبونه ورکول شو چې دا اوس په دویم فارم دی، ولته اول فارم فارمیاډا ده، فارمیزي او دغسې نور فارمونه دي. بیا دې کې مالداري وه، دلته زراعت و، دلته ډېر خلک په دې کې په کار مصروف وو. په ورته مهال د قراردادي شرکت مسؤلین وایي چې دغه فارم په آبادۍ نږدې 50 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د 5 میاشتو په موده کې به یې لومړنۍ چارې بشپړې شي. دوی وایي چې د دغه فارم په جوړېدا سره به سلګونه کسان په کار مصروف شي. شرکتونو والا د دې هم د ما دا غوښتنه ده چې هغوی داسې تمه ونه کړي چې زه د ګټه کې وکړم، هغوی د خاص داسې نیت وکړي چې زه باید د دې ملک ته آبادي راوړم، نور هم جوړ کړي. دا ملک چې په 45 کالو کې وران شوی ده نو باید په 80 کې خو جوړ شي. په دې باندې به تقریبا 50 میلیونه مصارف راځي چې 14 میلیونه په دې تاسیساتو او باقي مانده په دې د مالداري باندې راځي چې دې ته به موږ له خیره 500 مالداري راولو، فارم په پښو باندې ودرو او بالکل داسې سټانډرډ کړو چې د سیمو هیوادونو په شانې بیرته ورغو او جوړ. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې د 4 لسیزو ځنډ وروسته بیرته د مالدارۍ فارم د فعالیت پرانیسته کیږي. دوی له حکومتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د جګړو له امله ویجاړ شوي کانالونه بیرته ورغوي. د انقلابي شرایطو په وجه باندې دا وخت په وخت باندې تخریب شوي بیا آباده شوي، تخریب شوي بیا آباده شوي. د 15 کالو تقریبا خواوشا نه تر اوسه پورې دا غیر فعاله وه. دې پروژې کې موږ د قرارداد محتوا دا ده چې د سرمایې مطابق دوی ته موږ کلونه ورکوو او دلته به د پروسس انتظام هم مکمل کیږي. تقریبا 500 پورې سره مال به راوستل کیږي، مختلف نوع چې تقریبا 4-5 نوع مالونه به د مختلفو ملکونو په کې دا تاسیسات به ټول رغول کیږي، د بجلی تنظیم به دلته کیږي او د ټول افغانستان لپاره به په مختلفو ځایونو کې په دې باندې کار روان دی. موږ هم هڅه کوو تر څو پورې چې د بهرنیو تولیداتو په نسبت خپل هیوادوالو ته معیاري تولیدات وړاندې کړو. د یادولو ده چې اوس مهال د ننګرهار په هډۍ فارم کې د مالدارۍ یو فارم وجود لري چې نږدې 900 بېلابېل څاروي پکې شتون لري او تر ډیره یې د ولسونو د لبنیاتو اړتیا پوره کړې. غوښتنې دا دي چې د بهرنیو لبنیاتو د وارداتو مخنیوی دې وشي تر څو د وطني تولید بازار ښه شي.